بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. په دې ویډیو کې زه تاسو ته د پل تعبیر کوم په خوب کې. زه کله په خوب کې پل ولیدل شي، د سیند په سر، ویالې په سر باندې پل وي، وړوکی وي، غټ وي، جګ وي، ټیټ وي، یا قوي وي، ضعیف وي، د دې تعبیر څه وي په خوب کې؟ دا موږ ته څه پیام لري؟ کله موږ په خپل خوب کې پل وګورو. په عامو حالاتو کې خوب کې کتل دا ښه تعبیر لري، ځکه پل څه ده؟ وصل کوي. پل علامه ده، اسباب ده د وصل لپاره د دوه ځایونو، دوه مکانونو څه هلته د پل نه بغیر امکان نه وي وصلېدل. نو دا په همدې سبب باندې خوب کې ښه تعبیر لري. په یو تغییر باندې تعبیر کیږي، حالت بدلېدلو باندې تعبیر کیږي، او روابط جوړېدلو باندې تعبیر کیږي. کم روابط قطع شوي وي، یا کم اهداف او ارزوګانې زموږ څخه ته موږ لا نه یو رسېدلی، او هغه ته موږ سعی کوشش کوو هغو ته رسېدلو باندې تعبیر کیږي. او څه کوم ارمانونه ډېر سخت وي، لکه یو ډېر غټ سیند نه تېرېدل سخت وي، نو څه کله پل پرې جوړ سي او منظم او قوي، نو بیا هغه باندې تېرېدل اسان شي. نو دغسې په خوب کې څه کله پل ولیدل شي، څه هغه ډېر جګ پل وي، قوي وي، ښه اوږد وي، او هغه باندې تېرېږي، نو معنا دا ستا دا څومره څه ارمانونه دي، که تا ته ناممکن ښکاري، سخت ښکاري، نو بالاخره دې ته رسېږي. نو امید ولره، سعی وکړه، کوشش وکړه. او یو سخت مرحلې نه تېرېدلو باندې هم تعبیر کیږي، ځکه چې کله پل راځي نو هلته احتیاط پکار وي، ځکه پلونه ټول په یو اندازه نه وي. بعضې پلونه د انسان د تګ لپاره وي، بعضې د موټر تګ لپاره هم وي. هماغه د یو پل د هغه زور مطابق هغه استفاده کیدی شي. نو یو سخت مرحله، یو نازکه مرحلې نه تېرېدلو باندې هم تعبیر کیږي، او ارتباطات قوي کېدلو باندې هم تعبیر کیږي. څه کله په یو کورنۍ کې بې اتفاقي وي، نااتفاقي وي، او خاوند او ښځه په منځ کې، یا د ورونو په منځ کې، یا نور د کار په ځای کې، نو هغه ختمېدلو باندې هم تعبیر کیږي څه کله پل ولیدل شي. خو شرط یې دا ده چې په پل باندې ته تېر شي، او نور کسان هم در سره وي، ته خوب وګورې چې تا سره نور کسان هم وي، خپلوان یا کورنۍ یا نور تا سره یو ځای د پل نه تېرېږي، نو معنا دا چې د روابط هم جوړېږي، او ستاسو په منځ کې څه لرېوالی راغلی دی هغه ختمېږي. خفګان ختمېدلو باندې هم تعبیر کیږي، ځکه پل هغه انسان خفګان ختموي. چې کله پل یو چېرته وي، نو پل سړي ته ښکاره شي، نو هغه سوچ او تشویش چې یو ځای نه تېرېدلو ته لپاره وي، هغه ختمېږي بیا. او بیا کامیابېدلو باندې هم تعبیر کیږي. پل په خوب کې کتل، څه کله ښه حالت کې وکتل شي، دا کامیابي باندې هم تعبیر کیږي، ځکه اسباب د کامیابي او زموږ اهداف پوره کېدل دا اسباب غواړي. لکه څه همدغسې پل هم دا اسباب دي، یو سبب ده، وسیله ده د یو بل ځای ته د رسېدلو لپاره، یو سخت ځای ته د رسېدلو لپاره. بیا یو څه تعبیرونه په دې پل کې هغه ښه تعبیرونه نه دي. هغه دا ده چې کله ته پل وګورې، ضعیف پل وي، خوځېږي، ته پې اعتبار نه لرې، ته تلی نه شې پې، تنګ وي، یا خوځېږي، اعتبار پې نه لرې، یا نیمه لاره کې غورځېږي، نو دا بیا ښه تعبیر نه لري. معنا ده تا کم اهداف دي، هغه لپاره تا کم وسایل انتخاب کړي دي، هغه وسایل چې دي هغه قوي نه دي، پوره نه دي، کامل نه دي. باید لږ نور هم سعی و کوشش وکړي چې کم هدف او کم ارمان لري، هغه ته د رسېدلو لپاره هغه قوي اسباب ورته برابر کړي، پوره اسباب ورته برابر کړي. او څه کله ته خوب کې وګورې چې د پل نه غورځېږي، نو دا هم ښه تعبیر نه لري. معنا یو عاطفي علاقه دې ختمېږي، لکه د ملګرتیا کورنۍ ماحول کې وي، یا د ملګرتیا د کاروبار په ماحول کې وي، خلکو سره روابط دغه کې ضعف پیدا کیږي. څه کله وکتل شي چې پل هغه ضعیف وي، یا غورځېږي، یا ماتېږي. نو د دې برعکس کله اوچت پل وکتل شي، چې تا وکتل چې پل ښه جګ پل ده او ښه قوي ده، نو دا په لوړ اهدافو باندې، په ښه ارادو باندې تعبیر کیږي، او په هغه ستا تصمیمونو باندې تعبیر کیږي چې هغه غټ تصمیمونه لرې او لوی اهداف لرې، نو هغه ته سعی کوشش کوي. او څه کله ته د پل نه تېرېږي په یوازې ځان، مخکې مې خو تعبیر کړه، څه کله نور کسانو سره تېرېږي، په روابطو باندې تعبیر کیږي چې روابط جوړېږي. نو څه کله ته خپل ځان وګورې چې یوازې په یو ښه مضبوط پل تېرېږي، نو معنا دا چې کم مرحله ته تشویش لرې، کم سخته مرحله ده، کم انتقال د یو مرحلې نه بل مرحلې ته ده،
نو هغه انشاءالله اسانیږي تا ته او په اسانه باندې هغه نه ته تېرېږي. بیا د پل جوړول څه د باره کې یو خوب هم ده د تعبیرو انشاءالله دا ښه تعبیر لري چې کله ته په خوب کې وګورې چې پل جوړوي نو معنا ده چې ته د نورو په منځ کې د اتفاق او اتحاد خبره کوې او هدفونو ته رسېدل د اسانۍ ځان ته نورو ته او نورو ته د کار زمینه مساعدوي چې کله ته په خوب کې وګورې چې پل جوړوي او په دې باندې هم تعبیر کېږي چې ته سعی کوشش او صلح کوې د هغه کسانو په منځ کې چې هغوی یو بل سره خفګان لري نو دا هم ښه تعبیر لري. نو په دې باره کې یو خوب هم ده وایي خوب کې پل جوړوو ورور او تره زوی مې هم وي راسره د غره څخه تیږې راوړو غواړو پل جوړ کړو او یو صندوق پیدا کړو په هغه کې د ښځو کالي او څپلۍ وي وایي بیا ښه غر ته خېژمه بیا د هر څه پاتې شي زه غر ته خېژم ماښام شي راباندې ډېر جګ غر وي تللی نه شم وایي توره شپه شي بېرته رانه شي ویرېږم ټوپک والا راشي او ماته څه ونه وایي او بېرته روانېږم نو دا ډېر ښه خوب ده الله تعالی یې درته ښه کړي. ته پل جوړوې ورور دې هم درسره ده او تره زوی دې هم درسره ده معنا داسې ستاسو په منځ کې چې کوم اختلاف ده کوم بې اتفاقي ده کورنۍ تربورانو په منځ کې دا بې اتفاقي او دا لرېوالی انشاءالله ختمیږي تاسو سره نږدې کېږي او ته به انشاءالله د اتفاق او اتحاد خبرې کوي او یو بل سره جوړوي او صلح راولي او ستا په خبرو باندې نورو هم تشویق کېږي او اثر هم لري نو کوشش وکړه ډېر په خپلو خبرو کې چې د خپل کورنۍ سره کې خپل ترونو سره تربورانو سره چې هغه په نرمې خبرې وي د اتفاق او اتحاد خبرې وي دې سره انشاءالله ستاسو په منځ کې اتفاق او اتحاد راځي. بیا یو صندوق ته پیدا کوې په هغه کې د ښځو کالي او څپلۍ وي نو دې نه مراد هغه رازونه دي ستاسو رازونه دي چې کله ته د خپل کورنۍ د راجمع کولو کوشش وکړي نو په دې سره ستاسو رازونه هم محفوظ کېږي کالي د ښځې او څپلۍ دا خو یو رازونه دي یعنې ستاسو رازونه دا اوس په خطر کې دي سهار یو تاسو یو بل سره کښېنئ که یو بل سره جوړ نه یې تاسو نو کېدای شي یو بل پسې ډېرې خبرې کوي رازونه د یو بل افشا کوئ او تاسو لپاره دا ښه نه ده نو کله ته په خوب کې ګورې صندوق پیدا کوې معنا داسې د رازونه د دې ساتنې کې هم کوشش کوي تاسو د رازونه هم محفوظ کېږي او بیا څه غر په خوب کې ګورې نو د ستا لوړ اهداف دي چې کله ته د خپل کورنۍ کې صلح او د اتفاق او اتحاد خبرې وکړي نو انشاءالله تا ته بیا هدفونو ته رسېدل اسانه کېږي ته وایي غر ته خېژم بیا ماښام شي در باندې ماښام نه مراد هغه لږ سختي راتګ ده ځکه شپه راځي بیا شپه کې لږ صبر او بیا وروسته بېرته رانه راځي نو معنا داسې یو مرحله دی تا باندې راځي چې ته لږ کارونه دي کېدای شي کم شي او حوصلې سره انشاءالله ستا کارونه بیا مخکې ځي او دا جګ غر درته وایي تللی نه شي یو ځای پورې ځي بیا توره شپه شي او بیا رڼا شي بېرته نو معنا داسې مشکلات به وي خو دا مشکلات به دوام نه کوي لکه شپه دوام نه کوي نو دغسې دا مشکلات هم دوام نه کوي نو مشکلات تېرېږي او دا ویره در باندې راځي نو معنا ده چې دغه هدفونو ته رسېدلو لپاره چې کله انسان اراده کوي نو یو څه ویره او یو څه تشویشونه او یو څه مشکلات مخې ته راځي او بیا څه وایي ټوپک والا راسي بیا ټوپک هم درکړي یو شی درته وایم نه نو معنا داسې په دې لاره کې بیا ته دعا ته هم ضرورت لري ټوپک نه مراد دعا چې ته دعا ته ضرورت لري عبادت ته الله ته توجه چې انشاءالله چې د خپل هدفونو ته تاسو ورسېږي د کاروبار وي مسایل وي کورنۍ نو انشاءالله دې ټولو ته رسېږي والله تعالی اعلم. بل خوب د وایي ماشوم زوی مې ده خوب کې وایي په سړک کې روان یم د موټر هارنونه راباندې وشي تیز ورور مې هم دا وایي دا زما ماشوم په خوب کې کتلی دی چې بل څوک ما پسې راشي وایي دا زوی دې ووهلم زه ورته وایم چې ولې دې ووهلو وایي ښه مې وکړ ورېرې مې هم حافظه د قرآن هغې خوب کې لیدلی دا زوی مې د ماشومانو زنګو کې پروت دی او چا وهلی دی یا سین وړی دی زه په تشویش کې یم نو دا یې زوی ده د یو زنانه و خوب نو تشویش ده ورته چې دا زوی باندې چې ونیسي ځکه د اختطاف مسایل هم شته په افغانستان کې او په خپل سر باندې یو چېرته تګ ترکیې ته ایران ته دا مسایل هم شته نو هر مور پلار سره د تشویش وي نو ځکه دا خوبونه د پیسه کې کتل کېږي نو کوشش وکړئ چې دا ماشوم ته لږ نصیحت وکړئ او بې ځایه دې نه ګرځي دا ټول غلط تصمیمونه چې نیول کېږي دا زموږ ځوانان چې تېښتې ته برابرېږي تښتي خپل وطن نه او خپل کورنۍ د اجازې نه بغیر سختو لارو کې یو سخت سفر ته ځان ورکوي دا ټول په دې سبب باندې چې دوی نااهله ملګرو سره ګرځي نو کوشش وکړئ چې ده که ملګري دي هغه لږ وګورئ چې ملګري صحیح ملګري وي ملګري صحیح وي او دا ماشوم باندې خیال ساتئ دا هلک باندې او انشاءالله څه ضرر ورته نه رسېږي دا خوبونه چې کتل شوي دي دا شیطاني دي تشویشي دي او دا خوبونه انشاءالله څه ضرر نه رسوي تاسو ته اعوذ بالله ووایئ د الله نه خیر وغواړئ دا خوبونه چاته مه تېروئ دا خوبونه هېچ چاته مه بیانوئ
او د دې خوبونو له شر څخه الله ته پناه وغواړئ. انشاءالله ماشوم ته هېڅ ضرر نه رسیږي. که تاسو ورته متوجه اوسیږئ، نصیحت وکړئ او سرپرستي او بازخواستي وکړئ. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي خوب کې څو دانې قفسونه وي، پکې رقم مرغان وي، منځنۍ کې ښایسته رنګ طوطي وي، راواخلم بیرته کېږدم قفس کې نور راویښه شوم. طوطي په باره کې زما 2-3 ویډیوګانې شته. طوطي په خوب کې ښه تعبیر لري. په هغه صورت کې چې ته عام حالت کې وګورې او که چېرته ته طوطي په خوب کې وګورې چې هغه خبرې ورسره کوي، خبرې ورته یادوي، نو دی به لږ چالاکي چلبازي باندې هم تعبیر کېږي. عام حالاتو کې طوطي په خوب کې لیدل دا په خوشخبري باندې تعبیر کېږي. خوشخبري باندې، حالاتو ښه کېدلو باندې تعبیر کېږي او مشکلات رفع کېدل، خوشحالي راتګ باندې تعبیر کېږي. والله تعالی اعلم. بل خوب دا وایي ماشومانې مې یعنې ښځه مې خوب لیدلی وایي چې موږ په کور کې ناست یو، چې ته دا سړی وایي زما ښایي په یو سور ګاډي کې وایي د مور سره د مسجد څخه راشئ، ګاډی وایي ودروي، بېرته د مور څخه لاړ شئ. وایي ته موږ د مور څخه پوښتنه وکړو چې زوی دې څه شو؟ مور وایي د مال پسې لاړه. ما ورته وویل چې هغه سره خو پیسې نه وي. مور راته وایي چې پیسې ورسره وي، د قربانۍ لپاره یې پیدا کړې وي. نو دا ډېر ښه خوب دی. الله تعالی دې تاسو ته ښه کړي. دا د هغه د انګور او د خواښې په منځ کې هغه مسایل ښیي چې کله یو سړی خپل مور باندې خرچه کوي او خپل اولادونو ته هم توجه کوي، خپل مور باندې هم خرچه کوي، خو دا کله کله بیا په انګور باندې سخت تمامېږي. داسې فکر کوي دا زما خاوند زما ماشومانو ته موږ ته توجه نه کوي او ټول مور یې څه وایي هغه مني. او کله کله مور هم داسې فکر کوي زما باندې دا زوی مې توجه نه کوي او ټول خرچه په خپل اولادونو ماشومانو کوي. نو دغه توازن ساتل پکار ده. خوب نه دا معلومیږي دا ستا ښځه دا خوب لیدلی ده، نو تاسې ته کوشش کوئ چې دا توازن وساتې. خو کله کله بیا درنه په دې کې یو طرف ته کمي او زیاتي کېږي. نو په دې خوب کې دا ستا ښځې سره دا تشویش ده، دا ستاسو اقتصادي حالت ښه نه ده، نو که څه خرچې کوې او هغه د مور لپاره دی، نو کېدای شي ښځه تا سره مخالفت کوي یا مثلا هغه ته لږ سخت تمامېږي. نو په دې خوب کې ده ته اطمینان ورکړل شوی ده ستا ښځې ته چې ته تشویش مه کوه، چې کوم د مور لپاره دی د مور پلار لپاره دی خرچه کوي، نو الله تعالی د دې بدله درته ورکوي او الله تعالی اسباب ورته برابروي چې کله دی غواړي چې د خپل مور پلار د رضایت لپاره او د هغوی د حقوقو ادا کولو لپاره توجه کوي، مصرف کوي، ده سره الله تعالی مدد کوي د همدې مور و پلار د دعا په سبب باندې. نو دا خوب چې تا لیدلی ده، نو دا خوب چې تا لیدلی نو ستا لپاره همدغه تعبیر ده چې که خاوند د خپل مور پلار لپاره چې اخلي په هغو باندې خرچه کوي، نو په دې باندې خفه کېږه ته مه. او که چې لاس کې هم نه وي، اقتصادي مشکلات هم وي، نو الله تعالی اسباب برابروي او مشکلات عمل کېږي. او څه کله دی په همدې نیت باندې دا کار کوي چې د مور پلار حقوق ادا شي او د هغوی خدمت وشي، نو دې کې انشاءالله تاسو ته خیر ده او هغوی دعا کوي، د هغوی دعا په سبب باندې الله تعالی تاسو مشکلات حل کوي. نو دا هم ښه خوب و. الله تعالی دې وکړي چې تاسو د خپل خوبونو تعبیر واورئ، ښه مطمئن شئ. څه کله تعبیر هم واورئ د مطمئن شئ، بیا ما ته اطمینان راکړئ، په کمنټ کې اطمینان راکړئ د خپل خوب له تعبیر څخه زه مطمئن شوم. لکه دا نننۍ ویډیو ما سهار 9 بجې نشر کړی ده چې د اوښ په باره کې د اوښ په خوب کې څه تعبیر لري. نو هغه ویډیو که تاسو نه یې کتلې هغه ویډیو هم وګورئ. نو هلته بیا څو کسانو چې خپل خوبونو تعبیر یې واورېد نو سخت خوشحاله شوي هم دي، ما سره میسیج کې هم اطمینان یې راکړی او په کمنټ کې هم لیکلي دي اطمینان یې راکړی. نو تاسو هم کوشش وکړئ چې کله خوب مې درته تعبیر کړ نو زه انسان یم، بشر یم، یعنې او یو خبره چې کوم ستاسو د حالت نه زه خبر نه یم، ستاسو د خوب نه زه یو خبره کوم او ستاسو د خوب نه الله تعالی چې ماته کوم مسله کوم شی ماته معلوم شي اسانه کړي، الله تعالی ماته هغه پوهه راکړي او هغه تاسو ته زه وایم. نو چې کله هغه شی برابر راغی نو هغه د الله تعالی یو فضل رحم ده چې الله تعالی ماته توفیق راکړی وي چې هغه تاسو ته زه بیان کړم او تاسو پرې مطمئن کېږي. او چې کله ما نه غلطي کېږي نو هغه زما غلطي ده، هغه زما کوتاهي وي. نو تاسو چې کله مطمئن شوئ نو ماته اطمینان راکړئ، زه په دې باندې خوشحاله کېږم. په سوال کولو باندې نه خفه کېږم چې تاسو خپل خوب واورئ، بېرته ما نه سوالونه وکړئ، مطمئن کېږئ، کومه نقطه ما نه پاتې وي د هغه پوښتنه ما نه وکړئ، وضاحت وغواړئ. یا که ستاسو دا تعبیر خوښ نه شي یو فکر وکړئ دا تعبیر دقیق نه ده او یو بل تعبیر هم کېدلی شي او تاسو هغه تعبیر مخکې له مخکې نه اخیستی وي نو هغه هم ما سره شریک کړئ. کېدای شي ستا تعبیر صحیح وي، ځکه هر څوک چې خپل خوبونه
باندې پوهیږي او هغوی ډېر خوبونه ګوري او خپل خوبونو ته اهمیت ورکوي. هغوی یو تجربه حاصلوي. لکه دا ښځې چې دي زړې ښځې هغوی خپل خوبونه ګوري بیا وایي زما دغه خوب لیدل او دا کار وشو. نو هغوی ته یو تجربه حاصل شوې وي. نو دا ضرور نه ده چې یو کس دې په خوبونو په تعبیر باندې پوه شي او نور څوک دې پوه نه شي. نه کېدای شي ډېر کسان په دې باندې پوه شي او ډېر کسانو ته الله تعالی دا پوهه ورکړې وي. تجربې خبره ده او یو څه د استعداد او د الله تعالی ورکړه هم ده. نو خپل نظر ما سره شریک کړئ، خپل خوب په اطمینان سره ماته بیان کړئ. که تاسو چینل کې نوي یاست نو چینل سبسکرایب کړئ او اشتراک پکې وکړئ. د زنګولې بټن نوټیفیکیشن د آن کړئ څنګه تاسو ته به خبر درکړي چې کله نوې ویډیو نشریږي او دا چینل ملګرو سره شریک هم کړئ. نو تر آینده ویډیو پورې تاسو په الله سپارم. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.